سلامونه درنو دوستانو. نن به تاسو ته په واتساپ کې دوه داسې مهم سیټینګونه وښیم چې تاسو د واتساپ ډېر مشکل به حل کړي. او زیاتره داسې دغه یو سیټینګ ډېر مهم په دې دی که چیرته ستاسو واتساپ مثال تاسو چاته کوم ملګري ته کوم خپلوان ته هم دغه ورکوئ خپل موبایل، نو ستاسو د واتساپ د هیک کېدو چانس هم پکې وي. نو تاسو به په دغه کوم اپشن چې دی دا به پوره ځان پوه کړئ چې مثال که ستاسو موبایل کوم خپلوان کوم دوست اخلي نو چې هلته ستاسو واتساپ د ځان سره لینک نه کړي. راځئ چې ویډیو تاسو ته وښیم. تاسو به راشئ د خپل موبایل سکرین ته. د خپل موبایل سکرین ته چې کله راغلی دلته به په خپل واتساپ باندې کلیک وکړئ. په واتساپ باندې چې کله کلیک وکړو پاس ښي طرف ته درې ټکي دي، په دې درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. په دریم نمبر کې لیکلي لینک ډیوایس، په لینک ډیوایس به کلیک وکړئ. کله هم چې په لینک ډیوایس کلیک وکړو که چیرته په دغه رقم لینک ډیوایس خو لاندې هیڅ کوم کروم او کوم بل اپشن نه و نو ستاسو واتساپ هیڅ چا سره لینک نه دی، یعنې دا ستاسو واتساپ چې دی هیڅوک یې اوس نشي استفاده کولی او نه د استفادې وړ دی. هغه کسان چې څوک مثال ته لینک کوي او که چیرته لاندې ګوګل یا کوم بل داسې اپشن و نو هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ، هلته لیکلي لاګ آوټ او دې څخه به لاګ آوټ شئ. کله چې دا لاګ آوټ شي دویم سیټینګ چې دی که چیرته تاسو یو چا سره ډېر چټ کوئ یعنی کوم خپلوان مې هغې سره تاسو زیات چټ کوئ نو تاسو نه غواړئ چې په واتساپ ته راشئ او آنلاین ښکاره شي، نو دې دپاره به تاسو په دغه چا سره چټ کوئ. زه دغه کس غواړم چې دا سکرین ته راولم، په دې به ګوته زور ونیسئ، په دې درې ټکو به کلیک وکئ او په سر کې لیکلی دی ایډ شارټ کټ. ایډ شارټ کټ مې چې ووهه دا به ډایرکټ ما ته راشي د سکرین ته. ګورئ دوستانو دا کس چې دی زه چې ورسره چټ کوم دا ما ته راغی په سکرین باندې ایډ شارټ کټ شو. خدای دې وکړي چې یو څه زده کړې وي. که چېرته مې ویډیو خوښه شوې وي د خپلو درنو دوستانو سره هم درسره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب